ښکلا، قوت او استحکام لرونکی څاروی. دا د سویس د سلوترنر په نوم سیمه ده چې ویلشن رور ته څیرمه پرته ده. دلته له یو څو میاشتو راهیسې ویزن یا یو ډول وحشي غوایان څریږي چې د شمالي امریکایي غوایانو بایسن اروپایي خپلوان دي. Der Wiesent ist ein Waldtier. اروپایي وحشي غوایان ځنګلي څاروي دي، څوک یې پر سر پیژندلی شي چې د بدن په اندازه سور لري. بایسون بیا د ډاګونو څاروي دي چې له شټیټ او زیات پراخ دي، ځکه چې په ډاګونو کې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړینه نه ده چې هغه د جګ او نری اوسي. Hoch und schmal ist. بنیامین دلته له ژوبڼ څخه اروپایي وحشي غوایان راوړي دي. پلان دا دی چې دغه څاروي به 100 هکټاره کټه لرونکي مځکه کې په آزاد طبیعت کې ژوند ته چمتو کړی شي. لدی کبله اجازه شته چې سیلانیان هم دغه کټاره لرونکي هاتې ته تګ راتګ وکړي، خو نه باید چې وحشي غوایانو ته نږدې کړی شي او لاس وروړي. اساسي شرط دا دی چې سیلانیان به 50 متره واټن ساتي. Wenn man den Daumen so ausstreckt. واټن باید دومره وي چې څاروي د غټې ګوتې تر شا پټ شي. دا پوره 50 متره کېږي. Genau 50 Meter. تقریبا دومره. دا د غټې ګوتې او د څاروي پر لویوالي پورې اړه لري. که څاروي سیلانیانو ته متوجه شي او ان ورته راشي، نو انسانان باید پر شاتګ وکړي، نه یوازې د خپل امنیت په خاطر بلکې د څارویو د ازادۍ په خاطر هم. دغه څاروي باید له انسانانو بیګانه شي. 15 کاله وروسته به له احاطې څخه کټره لرې کړی شي. دغه څاروي به بیا آزاد توګه دلته ګرځي، هغسې لکه پخوا چې هغوی دلته آزاد ژوند کاوه. حد اقل هغوی دا هیله لري چې دلته بیا اروپایي وحشي غوایان آزاد وڅړيږي. اروپایي وحشي غوایان پخوا په سویس کې هم موجود وو، او په منځني پیر کې په طبیعي توګه ورک شول. دغه څاروي په ځنګل کې ښکلي دي او ځنګل یې هم بیا له دوی نیمګړی دی. خو هر څوک د هولوڅکانګ او برونر په نظر نه دی. د سیمې بزګران د دغو څارویو بیا راوړلو ته اندېښمن دي. دغه کروندګر او همکاران تر مخه له ځنګلي څارویو څخه په عذاب دي. سره غرڅنۍ زموږ سیمې ته راوړل کېدونکې ده. شرموش تر مخه لا دلته دی. ځنګلي خنزیران لوی تاوانونه را رسوي. موږ دلته بل ځنګلي حیوان نه غواړو، په زیاته کله چې په مصنوعي توګه دلته راوړل کېږي. یو ډول اروپایي وحشي غوایانو په زرونو کاله د ننني سویس په سیمه کې ژوند کاوه. انسانانو یې نسل ورختم کړ، نو ولې باید بیرته دلته رانوړل شي؟ ډایناسورانو هم یو وخت دلته ژوند کاوه. موږ بزګران شخوند وهونکي څاروي لکه غواوې پیژنو. موږ پوهیږو چې هغوی هلته خوراک لټوي، چیرې چې اسانه وي. اروپایي وحشي غوایان به همداسې وکړي. زموږ مځکو ته به داخل شي، هغوی به په هغو خوړو ځان مړوي چې زموږ د څارویو لپاره دي. د هولوڅکانګ او برونر په اند په سویس کې د اروپایي وحشي غوایانو د ځنګلي کولو پروګرام په اروپا کې د دغو څارویو د بقا په مقصد دی. د دوی په اند صرف د یوې ډلې ترمنځ د جوړه کېدو له کبله هغوی د ګواښ سره مخامخ دي. Ja, wenn vor 100 Jahren 100 کاله تر مخه صرف د سلو د جوړه کېدو وړ دغه حیوانات موجود ول. په دې توګه په اصل کې د جنتیکي بېلابېلوالي سرحد محدود او معلوم دی. دا تر ټولو لویه ستونزه وه. په لومړي ځل هله نفوس زیاتېدل پیل شو کله چې پولنډ د نوو نارینه وحشي غوایانو سره د ماده جوړه کول پیل کړل. بنیامین برونر ډاډه دی چې د اروپا تر ټولو لوی ځنګلي څاروی به بیرته دلته ژوند کوي. په وینا یې ورته په کافي اندازه ځای شته دی.